پخوا په زمانه کې په یو ځنګل کې د هر قسمه ځناور اوسېدل. په دغه ځنګل کې منظری هم اوسېدو چې ډېر سخت خویه او ظالم و. د ځنګل دا ځناور د دنه په اور کې ولاړو. آخر د ټولو ځناورو یوه ورځ د منظري په خدمت کې حاضر شول او په ډېر ادب یې ورته عرض وکړو چې موږ ټول ستا رعیت او تابعدار یو. ته هره ورځ زموږ نه یو دوه کسان نیسې، لیکن په دې کې تا ته هم تکلیف دی او موږ هم ناقلاره یو. اوس موږ یو تدبیر وکړو چې تا ته به هم آرام وي او موږ به هم سات په سات د یرې نه خلاص یو. که ته موږ نه تنګوې نو موږ به روزانه ستا باورچی خانې له خرچ را لیږو او په دې کې به هیڅ کمی نه راولو. منظري د دوی دا درخواست قبول کو. چنانچه هر ورځ به په خسنې یو کس پړ کېدو او د منظري حضور له به راتلو. څو ورځې په دې طریقه تېرې شوې. یوه ورځ سویه په خسنې پړه شوه. ځناورو دا منظري له راولېږله. سوی دوی ته ووې که تاسو زما په لیږلو کې تعدي نه کوئ نو زه به داسې یو تدبیر وکړم چې تاسو به عمري د دې شر نه په امان شئ. ټولو ورته ووې ښه ده موږ ته نه تنګو. سوی خپل وخت واړو او د مقرره وخت نه وروستو منظري ته ورسېده. منظري ډېر پقارو او د غصې نه اوچتېدو او لګېدو. سویه چې منظري ته ورسېده نو د منظري سترګې بدلې وې او د خولې نه یې ځګونه تلل. سویه راوړاندې شوه او په ادب سلام وکړو. منظري ورته وویل چې د کوم ځایه راغلی او ځناور په څه حال کې دي. سوی ورته په جواب کې وویل چې ځناور په خپله قاعده یوه سویه زما سره کړې وه چې دا بادشاه ته ورسوه. زه د خپلې ملګرې سره را روانه وم چې ناڅاپه را باندې یو منظری را پاڅېدو او مونږ یې حصار کړو. ما ورته ډېر منت وکړو چې زموږ نه قلار شه، مونږ خپل بادشاه له ځو. ما که هر څومره دلیلونه ووې ولې هغه یې ونه منله او ما ته یې صفا ووې چې دا ځنګل خو زما دی او هم زه به دلته ښکار کوم، زه بل څوک نه پیژنم. د ډېرې غصې نه پس زه پوهه شوم چې دی نه قلارېږي نو ما د ده نه را منډه کړې او تا ته مې ځان را ورسو. منظری خو د لوږې نه ډېر پقارو. اوس چې دا خبره ده واورېده نو فوراً اوچت شو او سویې ته یې وویل چې ځه دغه ځای خو راته وښیه چې ستا او خپل بدل ترېنه واخلم. سویې وویل چې زه دغه ځای تا ته ښایم، زه خو اوس زما خو اوس نه کېږي، کنه نو ما به دی روغ نه وی پرېښی. اوس خو مې دا ارمان دی چې دی مې ستا په پنجه کیر ولیدلې. دا یې ووی را پاسېده، دا مخکې یو منظری ورپسې. آخر دوی د یو کوهي غاړې ته راغلل. دا ډېر ژور کوهی و، اوبه یې ډېرې رڼې او صفا وې لکه د آیین به پکې خلک ځلېدل. سوی د دې کوهي په غاړه منظری ودرو او ورته یې ووی چې هغه شیطان په دې کوهي کې دی او زما ملګرې سوی هم ورسره ده. دا دی زه ډېره یریږم که بادشاه ما په غېږ کې ونیسي نو زه به ورته دغه منظری وښایم. منظري سویه په غېږ کې ونیوه او په کوهي راټیټ شو. څه ګوري چې منظري سویه په غېږ کې نیولې په کوهي کې ناست دی. واقعه کې خو دا د ده او سوی خپل عکس و چې په دغه اوبو کې ښکارېدو. منظری د عقل نه خلاص و. ده چې دا خپل سوری ولیدو نو د ده یقین شو چې هم دغه زما دشمن دی. دا سویه خو یې په ځای پرېښوده او کوهي ته یې ور ودانګل او د یو څو غوپو نه پس غرق شو. سویه په منډه راغله او د ځنګل په ځناورو یې زهر یې وکړو. دوی ټول خوشحاله شول او د خدای شکر یې ادا کړو. نو دا مثال مې په دې پورې ووی چې که دشمن هر څومره طاقتور وي خو چې عقل یې کار نه کوي نو د هغه قابو کول ډېر اسان وي.